حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په منځ کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع الې ورته ووایي چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په منځ کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باد تابع کړی وصل سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سهار نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسئ د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیہ السلام سره پیریان چې پیریان د چا تابع هغه ته جنګ څه ګران کار پیریان یې تابع انسانان ورسره جنگ یې ورسره وکړل اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شي غږ درته نه کړو دا خپله بادشاهي به دې برقراري زمونږ وزیر به بادشاهي عزت به درته میلاو شي وی نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنگ یې ورسره وکړ بادشاه یې مړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعد خاندان یې مسلمانان شو چې مسلمانه شو په قید و بند کې دا قاعده ده چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره خشته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان یې هغوی ځان لي ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان یم نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیہ السلام ته چا ویل ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واخیست مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان ورور مسلمانه ښځه د مسلمان دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیہ السلام په زړه کې ورسره مینه پیدا کړه هر وخت په دې جینۍ ژړل سلیمان علیہ السلام ورته په څه ژاړئ وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې وکړه او ما راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران مې وله راوست دا به د خدمتي به څه نور څه وی بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیہ السلام به راغی دی به ژړل ولې ژاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړی او الله مسلمانه کړی او بیا د خدای پیغمبر یم زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټېنۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا د بادشاهي ده سلیمان علیہ السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا نه نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې ژاړې تا غمجنه وی ته ما خوشحاله سلیمان علیہ السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو د ما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته ووایه چې د ما د پلار یو بوت ما د جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګې دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلقو بدان له تصویرونه جوړو عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غټ غټ حوضونه به ولا جوړو غټ غټ لوښي به ولا جوړون او تماثیل دانچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړون بیت المقدس کې بوتان پراتو عبادت به منو خلکو به خپل پلار پوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو دی او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منو نور تصویر سادي دا جایز و اوس ګورې بالکل منه الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی تاسو زما په شان څیزونه جوړوئ تاسو خو نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان یې دانه جوړه کړې که ګروپ سره وایي د اربچې د دانې په شان یې سره جوړه کړې جوړه نه شي نه ولې د خدای سره ځان برابروئ
چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روس پکې نشته، زم داسې پیدا کوم او جوړم چې هغسې خو به یې که روس پکې نه که نه. خدای منع کړې ده، د خدای پیغمبر منع کړې ده. د غیر ضروف خیر اجازت درته شته د ډول دپاره، دا هم د ډول دپاره جوړولی چې لکه اونه جوړه که، د غیر نقشه جوړه که، دا سندری د اوبو د ضروف بني. علما لیکي بیا چې که انسان د ضروف تصویر ضرورت و، نو هغه ځای کې چې انسان په دا مینځ کې پرې کې او کوم ځای کې چې انسان پرې شي او جمدې نه پاتې کېږي، دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جمدې نه پاتې کېږي، نو د خېټې پورې دا بله تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګورئ. لکه نوټ دی، مثلا شناختی کارت دی، ایډنټي کارت دی، پاسپورټ دی، دا د ضرورت دپاره بې ضرورت هم انسان نه که لاس پرې کې جمدې پاتې کېږي، نو دا د تصویر چې لاس یې نه غمه نه ده چې دا دې ځای کې تصویر کټ شوي چې که بالفرض انسان هلته کټ کې جمدې نه پاتې کېږي، دا د ضرورت دپاره دیس بې ضرورته ده. نن دا منې تصویرونه ښه د موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ په هر کیف. وایي ماله نو دې زمانې کې دا جایز وو دا تصویرونه. وایي ماله زما د پلار پیر او پیریانو ته ووایه چې یو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه چې داسې چې زما د پلار هوبهو شکل وي، نو بیا زما غم به ختم وي، هغې ته نه ګورم تسلي به مې کېږي. وایي دا خو اسانه خبره ده. پیریانو ته یې حکم وکړو چې چا نه دې پلار لیدلی، هغې وایي موږ به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړ ډانچه، هغې ته یې کوټه کې کېښود. ویې وګوره فرق پکې شته وی ټیک دی. او بیا د دې پلار چې به په جامې په ژوند غوښتې هغسې جامې دې برابر کړې هغې دې بوت ته واچولې. وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم. اوس به خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام څه ورځې تېرې شوې هغې بوت ته یې سجدې شروع. سلیمان علیه السلام خو ته نه دی خبر. او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره وینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کاو، خو د دې وینځې وې د دې نوکرانې وې او ورسره دي همغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو. دته پته نه لګي، نه خبره ده چې دې به هغې بیا به عبادت نه کوو، چې دې به بهر ووت هغه عبادت او سجدې به یې شروع کړي. د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برقیه، هغه به وعظ او نصیحت کوه، هغه له خدای پاک ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم و. بعض انسان له الله اواز شته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر هم یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل. وی سلیمان علیه السلام اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم. وی څه ورته وی؟ وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان. نو دې یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام نه ورسېد. د سلیمان علیه السلام د هلکانې واقعات یې ذکر کړل، باقي غږ بد شو. سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی، دې راغی یوسف بن برقیه ورته وی د نمې غټه ګیله ده. ویه څنګه؟ وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د هلکانې قصه ذکر کړه او باقي د هغو ذکر یې ونه کړه. یو باقي مې ونه کړه. وی ولې؟ وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې ځان نه. وی نه زه خو نه یم خبر. وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي، د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي، دا شرک عبادت به صرف د یا الله کوو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دې ته شرک وی کفر دی، دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده. په دې پوه شو؟ وی ښه 40 ورځې دا کار شوی 40 دی. کور ته یې منډې کړې او هغه بیبي یې راونیوله. تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه، هغه بوت یې مات کړه، ټوټې یې کړه، هغې بیبي ته هم سزا ورکړه، هغې نورو ته هم سزا ورکړه. سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی، ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي. هغې یو ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وي چې دا پیریان او دا ارڅ او دا شیطانان د هغې ګوتې د وجې نه حساب وي. او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی، وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو: اللهم احیني سعیدا وامتني شهیدا. خدایه ماله د نیکبختیا ژوند راکړي، ژوند چې مې نیکبخت دی، او خدایه مرګ د شهیدانو راکړي. دې په ګوته لیکلی اللهم احیني سعیدا، د سعادت او د نیکبختیا چې زه نیکبخت یم داسې ژوند راکړي، خدای دې مونږ هم داسې ژوند راکړي. او بیا لیکي ورپسې وامتني شهیدا،
چې خدای مرد شهادت راکړي. دا به یې ګوتې ته کتل ارواح، نو چې هغې به کله غوسه